ولسمشر غني وایي که طالبان ټاکنې ومني او ګټونکي شي واک ورته پرېږدم. السلام علیکم محترم اوریدونکو، ستړي مه شئ، وخت مو پخیر. ولسمشر غني وایي له پاکستان سره د طالبانو د اړیکو پرې کول افغانستان کې د سولې لپاره مهمه اړتیا ده. نوموړی وایي سولې ته د رسیدو لپاره باید طالبان له هېواده بهر پټنځایونه ونه لري او که طالبان غواړي په افغانستان کې وي دوه ګونی تابعیت نه لرل شرط دی. نوموړی د لنډمهاله حکومت پر طرحه هم د نیوکې ترڅنګ وایي که طالبان ټاکنې مني او ګټونکي شي دی به د واک لیږد لپاره ورته حاضر شي. ولسمشر غني مني چې اوس هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ باور کمزوری دی او تر اوسه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرچینو تعریف نه دی شوی. د هغه په خبره اسلام آباد په ډیرو برخو کې افغانستان ته اړ دی. ولسمشر غني ویلي د پاکستان لومړي وزیر غوښتي چې طالبانو ته ښکاره ووایي چې له سیاسي حل لارې پرته بل لاره نشته. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ.